السلام علیکم ګرانو لیدونکو، په خیر راسئ، په دې هیله چې ښه به یاست. په بره دروازه کې قرار لرو. چیرې ځو څرک صاحب د خیره سره؟ اول خو د سیمین میډیا یوټیوب چینل ټول دا نو ماشاءالله سلامونه مونږ روان یو د بر دروازې د چوکه څه و داسې د دغه خواته د درمالمینو خواته د درمالمین خواته روان روان یو. په وچ میوه باندې ډېر مشهور په وچه میوه مشهوره دی څرک صاحب. ما او تا چیرې ځو د خیره؟ ما ته به دغه بازار به ښکاره کړو دوستانو ته، او بره دروازه به ښکاره کړو د شپې د پاسه. او بیا که مو وکولی سوای چې د مسعود شاه احمدي دکان ته ولاړ شو، هغه ځای به د سوغات برانډ دا به ډېر ښه شي. او د هغه تر څنګ نو که مو وکولی سولای د میوو د وچ میوو د دې خوا ته هم دا ښه څرک صاحب ښایسته ښایسته دوکانونه شته. دا نو د وچ میوه په بازار باندې بیخي مشهوره دي، د بیخي ډېره وخته څه. دا نو هغه ځای دی، هغه د بادامو د کشمیشو سرایونه هم دلې وه. بادام سرای خو دلې اوس خو دا غټ غټ د ښاروالۍ تعمیرونه جوړ دي، د کشمیشو سرای و د بادامو سرای و د کشمیشو د پاکېدو سرای و. هغه اوس هغه به نړولي زه او هغه اوس نړېدلي چې نو څرک صاحب مسعود شاه احمدي صاحب چیرې پیدا کړ؟ معلم صاحب د وچ میوې لوی معلم مرکز صاحب ته به باران راسو دغې خوا څخه خو راوکتېږو. دا خو ماشاءالله ښه ښایسته ښایسته ډېر مشهوره دي میوه‌جات د شان دي. دا خو نو په بره بازار کې څرک صاحب تا وویله تا پخوا به ټوله چیش پکښې کې وه. اوس هم د وچ میوې ډېر لوی بازار دی، دا ډېر لوی د وخت بازار دی ماشاءالله. ښه رش دی پکښې کې، د ډېره وخته د وچ میوې ډېر لوی بازار دی. اوس هم دی دغه چې دا د کشمیشو د بادامو سرایونه پکښې کې وه، دا په دې معنا چې دلته د وچ میوې ډېر لوی کاروبار. دا ګوره دا ډېر ښه وچه میوه ده، ډېره خوندوره ده، ډېره ښه ښایسته سیوډلې ده دلته. نو ټوله وچه میوه دا دې خواته ډېر ښه هغه به داسې پر راوګرځېږو بیا بېرته دورې ولاړ شو د دغه خواته. خو نو اوس تر پخوا ډېر عصري سوي دي دا دوکانونه، دا د ښاروالۍ دوکانونه چې جوړ شوله دا ډېر عصري دي، ډېر فوق‌العاده عصري دوکانونه. ښه دې خوا ته خو نو ولاړ کومه دي انجینر صاحب مو نه کوي پیدا؟ هغه پیدا کوو، هغه دوستان یې راسره پاتې ښه کار نه کوي، زنګونه ورته وو. د سمین میډیا یوټیوب چینل ډېرو قدرمنو لیدونکو لکه درته ویلي چې موږ چې نن مو یو ډېر مهم برانډ ته بیایم، ډېر ښه برانډ ته بیایم. نو هغه برانډ ته راورسېدو. د څه شي برانډ دی، څه شي پکښې کېږي، مسؤل یې څوک دی، دا به ګرده تاسې ته کوښښ کوو چې په یو لنډ پروګرام کې در ښکاره کړو. راځئ راپسې. نو دا دی قدرمنو ملګرو سوغات ګروپ برانډ، هغه چې ژمنه مې در سره کړې وه چې یو ډېر لوی او منظم برانډ ته مو بیایو. ښه دی چې په سوغات ګروپ برانډ کې تاسې څه شي او څه شي لیدلی شئ زموږ سره په سوغات ګروپ کې څه شي را سره شته، برانډ یې څه شي دی، میوې شته، وچې میوې، ولنجې میوې، تازه میوې، شومنده میوې، دا ګرده کېدای شي دلې را سره وویني. که شومنده میوې نه وي هغه به بیا موږ بیا پسې راوړو. نو د سوغات ګروپ مشر مو انجینر صاحب مسعود شاه احمدي. السلام علیکم انجینر صاحب، خیر سلامت روژه په خیر شوله، سلامت په خیر، ډېره زیاته مننه. زموږ د سمین میډیا یوټیوب چینل د ملګرو سره موږ ژمنه کړې وه چې یو ډېر لوی برانډ ته مو بیایو. انشاءالله د دغه پروګرام په دغه پیل کې که کېدای شي را شروع کړو چې سوغات ګروپ دا به د څه شي برانډ وي؟ اصلا په افغانستان کې عموما کاروبارونه چې هر څوک شروع کوي نو د دوی سره دا فکر داسې چې باید جنس ارزانه وي او هغه کیفیت برخه چې ده دا مطلقا دی د پامه غورځوي. نو زما سره یو داسې فکر یو نیم کال مخکې پیدا سو چې زه باید پر داسې یو شي کار وکړم چې هغه په کندهار کې نه بلکې په ټول افغانستان کې یو مشخص نوم سي او مشخص کیفیت سي چې دا شی بیا عموما په برانډ کې کېږي. نو دا برانډ چې جوړیږي یا یو شی مشهوره کېږي باید کیفیت ته حق اولیت ورکول سي. قیمتونه چې خامخا په جنسو کې فرق کوي، ارزانه، ګران، ښه شی د ښې کمپنۍ د کمزورې کمپنۍ، خو که څوک باور ګټي او غواړي دوامداره کار وکړي او په نړۍ کې مشهوره سي، هغه به یو داسې کار کوي چې په حق اولیت کې به کیفیت ته کار کوي، وروسته به پر قیمت کار کوي. په صورت عموم کې په لومړي سر کې خامخا قیمتونه لوړ وي ځکه هغه جنس د مختلفو منبعو څخه په لاس راځي په ګرانو، ارزانه او په مختلفو قیمتو یې. نو زموږ هدف دا و چې باید یو داسې څه برابر کړو چې هغه په خاص نامه او په خاص برانډ او کیفیت کې د وطنوال ته وړاندې سي. نو موږ په لومړي سر کې د اصلو په بخش کې کار شروع کړی چې باید اصل مو برانډ سي.
د اصل دپاره یو خاص څه موږ داسې وکړله چې د باور دپاره چې باید مشتریان باور ترلاسه کړي نو اصل مو د یوه کال دپاره په ضمانت کړله. زه د دې ښه تجربه لرم. ښه تجربه به هم تاسې لرئ او د هغه تر څنګ زموږ په کاروبار کې دا شی نشته که یو څوک جنس یوسي یوه ورځ بعد یوه میاشت بعد یو کال بعد چې هغه راوړي زموږ بیرته نه یې په کار یا پیسې نه ورکوو یا د ده نه یې خوښ بل څه یې په کار. ځینې خلک اقتصادي ستونزې لري یو جنس په کور کې ورته پروت وي خوړلی نه دی کار کړی نه دی استفاده یې نه ده کړې وایي ته راسه دا بیرته د سوغاته ور وړو که چیرې پیسې راکړئ یا بل جنس په عوض کې راکړئ. تاسې باور وکړئ وړمه ورځ څرک صاحب یو نفر یو کال بعد اصل راوړئ ول دا زما نه دی خوښ بل رقم راکړه که څه هم دا څو وارې د خوړلی وو ما ورته ویل ما هېڅ مشکل نشته یو حاجي صاحب و بس هغه مو ځینې قبول کوي د سیم په عوض کې بل شی ورکوي چې دا هېڅوک نه کوي. زه پر دغه شي باندې تمرکز کوم چې تاسو د انجینر صاحب خبره واورېده پر خپل برانډ باندې دومره باور لري انجینر صاحب چې یو کال بعد دا شی په افغانستان کې ما نه و لیدلی بیخي مې اورېدلي هم نه وه چې یو کال بعد یې تاسو ته یا بدیل درکوي او یا پیسې درکوي. سوغات برانډ هغه برانډ دی چې د خپل جنس یو کلن ضمانت کوي او که تاسو یو کال بعد ورته راوړئ یا یې بدیل درکړي یا پیسې نو بیا مو نور اصل ورکړه. بیا هم په عوض کې نور اصل ورکړل. دلته ځینې ملګري شنخته ناست و هغو ته داسې جالبه معلومه شول دا نو داسې هم پېښ شوي دي یو چا زموږ جنس وړی دی نیم استفاده کړی دی بیرته یې په نیمایي کې راوړی دی. تاسې زموږ د مشتریانو باور وګورئ چې پر موږ څونه باور لري. په نیمي حالت کې حتی موږ داسې یو عادت لرو چې د یو چا د یو جنس څخه یوه کاچوغه شی هم وخورو بیا یې نه ور وړو موږ خوا یې بدله حتی ما د یو چا څخه یو شی اخیستی و په دسته دوزو دانه کې نو ته باور وکړه چې کله ما یو دوې درې ورځې بعد بیرته ور واستوئ خوا یې هم بده کړله غوښتې هم نه ما داسې او ورور ته ویله مال بیرته یې ځینې راوړه پروا نه کوي دا دې پر ما تاوان سي. خو موږ دلته مشتري ته دونه باور ورکړی دی که عطر دی که اصل دی که زعفران دی که زیتون دی که میوه ده هر شی دا اوس هم د میوې اعلانات مختلف ورته کوو چې تاسې د اختر تر سهاره پورې چې میوه هم نه وي خوښ بیرته یې راوړئ په کور کې یا د زنانو نسي خوښه یا مو خوند نسي خوښ یا وایي راسه در دې ارزانه راوړه یا در دې ګرانه راوړه زموږ په ځای کې دا مشکل نشته. ماشاءالله دا تر ټولو دا یوازې نه چې سوغات ګروپ یو برانډ دی دا ډېر ښه خصلتونه دي چې لري. نو راسئ دوستانو د سوغات ګروپ برانډ به د عطرو څخه را شروع کړو. انجینر صاحب د عطرو څخه به یې را شروع کړو. زه به اول دا زما په لاس کې عطر وګورم چې دا عطر چې دی په ټوله نړۍ کې دا سواج ډایور دی څوک په ساویج ورته وایي څوک په سواج ورته وایي څوک په ساده ډایور ورته وایي په سویس ډایور هم بلل کېږي په سواج ټاپ هم بلل کېږي مختلف نومان لري. په ټوله نړۍ کې دغه عطر چې دی دا میلیونران کاروي یو دا یو کریډ وینټس او نور نه بیا مختلف عطرونه دي خو دلته په افغانستان کې یو شی موږ کړی دی دا د عامو د خاص لپاره که غریب یې که خان یې که محصل یې که استاد یې که ډاکټر یې که تجار یې د ټول لپاره په سوغات برانډ کې دا فرق نشته چې ته څوک یې ځکه یو خان زړه لري غریب هم لري یو محصل زړه لري استاد هم لري یو ډاکټر زړه لري انجینر هم لري نو که لیړۍ والا یې که تجار یې که عام خاص ټول یې کارولی شي. نو د دې قیمت به هم داسې د میلیونرانو پر کم نه په سوغات کې د دې قیمت جالبه خو بله دا ده په نړیوال بازار کې د سواج ډایور قیمت تقریبا $312 یا $312 ایرو پورې دی. حتی زموږ دپاره یو جالبوالی دا دی یو مشتری د فرانسې څخه راغلی یعنې فرانسه د عطرو کور دی چې دا ورې بیخي زیات پیدا کېږي د فرانسې څخه راغلی موږ دوه وارې دلته ورته جوړ کړله هم یې ورې د ځانه سره یوړل هم یې ملګري ته ډالۍ وکړل نو 3 قسمه عطر نو دا زموږ دپاره ډېر ښه دی. د دې قیمت زموږ په ځای کې او په نور بازار کې که په داسې کوالټي کې بیخي خلک یې در 2,500 افغانۍ پورې هم ورکوي خو زموږ په ځای کې په عادي ورځ کې 1600 افغانۍ دی. د روژې د خاطره زموږ یو ځانګړنه بله هم دغه ده چې خلک پر زړو شیانو تخفیف اعلانوي یا سیل کوي زاړه شیان ورته پراته وي ته راسه دا په دا روژه کې وباسو یا په دا وخت کې موږ سرچپه کار کوو نوي جوړوو خلکو ته یې ورکوو. یعنې زموږ دپاره یوه جالبه دا ده موږ فکر نه کوو چې خلک بدونه راسي 4 وارې مو دا عطر جوړ کړي دي اوس 5 وارې بیا جوړوو د په دغه 10 ورځې کې چې مشتریان یې وړي او خوښوي یې.
او قیمت تقریبا اوس موږ سره یوازې 800 افغانۍ دي. او دا خو ډېر ارزانه او بوی ډېر ښه دي دوستانو. دا څو ملي دي انجینر صاحب؟ دا 50 ملي دي په خاصه فیصدي کې جوړ دی. یا فیصدي موږ ځکه دلته نه ذکر کوو چې دا زموږ یو خاص راز دی. بس دا 50 ملي عطر دي په 800 افغانۍ او انجینر صاحب مخکې صفات یوازې دغه نه دي بلکې 15 ډوله لرو. دا سپلنډر دی پکښې کې، دا سکای بلو دی، دغه ترڅنګ دا هم سواج دی، او دا بلو ډی چینل یا چینل هم اکثره خلک ورته وایي. دا رویال بلو دی چې دا 15 ډول دی. او یو خاص شی چې مو اوس په داخله کې جوړ کړ دی، زیاتره خلکو پر خوله باندې جانان دی. نو دا جانان د هر چا جانان فرق کوي. نو دا د سوغات جانان دی، جانان سپورت دی. موږ په یو خاصه فیصدي کې او په ډېره جالبه فارموله کې ما خپله جوړ کړی دی چې دا انشاءالله دا بیا په 1100 افغانۍ دی په 50 ملي کې. نو انشاءالله چې هر څوک زموږ د عطرو کیفیت وګوري، د عطرونه به یې خوښېږي. دغه نو دوستانو ته بس دا یوه خبره وکړم انجینر صاحب، زموږ دوستان ډېر هغه د عطرو سره بلد دي. کوچني چې 2 ملي عطر په 200 په 300 افغانۍ هغه کوچني ملي عطر رانیسي. دا 50 ملي عطر دي. نو دا که پر هغه چشو باندې وویشي دا بیخي ارزانه تمامېږي. نو دا که موږ په 2000 افغانۍ باندې هم خرڅ کړو بیا هم هغه یو شی بل درته وایم څرک صاحب، ته اوس د دې خوشبویي به ته خپله احساس کړې چې دا څه شی خوشبویي ده. دا یو قسم ستا دپاره به داسې ذهني سوال هم سي بیا به یې که چې څه شي د احساس ګوره څرک صاحب وپېژندئ. لیمویې به یا هغه اوریجنل سپرایټ که چې پخوا څښلي هغسې خوشبویي ده. ته یې وګوره ډېر ښه دی انشاءالله، ډېر ښایسته خوشبویي ده او دا بوی یې داسې پاشلی دی. دا خو هغه برانډ عطرونه شول انجینر صاحب. نور داسې ډېر خاص برانډ عطرونه هم تاسې لري چې هغه ستاسې په دکان کې تر ټولو ښه عطر دي؟ موږ په سوغات ګروپ کې داسې عطرونه لرو، یعنې خلکو ته اطمینان ورکوو. د 950 افغانۍ څخه نیولې دغسې 50 ملي څخه تر 50,000 افغانۍ پورې هم جوړولی سو چې هغه موږ لرو. دا بیا د دې مشتریان فرق کوي، درجه پر درجه دي، اقتصاد فرق کوي او شوق فرق کوي. اوس داسې شان لرو که څه هم دغه د عربو یو خاص عود دی چې دې ته ممیز عود وایي. یو خاص عود دی چې هم یو جالبه د لرګي خوشبویي لري او ترڅنګ یې په ځان کې خواږه دي. کم کسان چې د دې سره نه پوهېږي هغه وایي دا سره کوم جالبه بوی دی، خوند نور کوي. خو د دې بیا خاص شوقیان سته. اوس لکه په انګشترۍ کې خاص شوقي، د تسبو خاص شوقي، د کالو خاص شوقي، د عطرو خاص شوقیان هم شته. د دې په ارزښت بیا هر څوک نه پوهېږي او موږ یې بیا هر چا ته راخلو هم نه، یوازې هغه چا ته ورښکاره کوو چې هغه په دغه نامه پسې راځي. بس نو تلجي سوغات ګروپ دا د عطرو برخه شوله انجینر صاحب. نور نو په سوغات ګروپ کې ما یو بل ډېر جالب شی ولیدی څرک صاحب. یو شی بله زه یادورې درته وکړم، یو جالبوالی زموږ په سوغات ګروپ کې بل دا دی، عطرونه خو د خارجه په مختلفو سیشو کې راځي. نو هغه ستا په فرمایش په غوښتنه نه یې. موږ د هر چا په غوښتنه د پیسو مطابق ښکته و پورته عطرونه جوړوو. اوس د یو چا یو بوی خوښېږي، وایي ما ته یې په 500 را جوړ کړو، مې ور جوړوو. یو څوک وایي ما ته دا په 1000 را جوړ کړه، مې ور جوړوو. کیفیت بیا فرق کوي، کیفیت خو بوی او دوام یې فرق کوي سره. او بل جالبه دا دی چې په ټول افغانستان کې د چا سره دا زمینه سازي نشته. موږ دلته د شو په رقم یا لکه د یو میوزیم په رقم هر چاته مختلفې سشې ایښي دي. دغه سشې سرپوښونه هر څه معلوم دي. د یو چا خوښه داسې وایي ما ته په داسې شکه کې عطر را جوړ کړه، یو څوک وایي په هغه شکه کې را جوړ کړه. نو سشې ورته چینجوو، بدلوو یې چې هر رقم د ده خوښوي په هغه سشو کې ورته جوړوو. مختلف ډیزاین سشې دي، بیا لیبلونه ور څه فرق کوي. نو دا خو د رشام دا ډېر انچیکه شي جوړ کړه. دا هم د عطرو چې ښه د انجینر صاحب یا دا بیا ماشین ورته وایي. دا د عطرو سرپوش په بندېږي و دا لاسي ماشین دی. او دا چې بیا دې دا ډراپران دي، په دې سره بیا د عطرو ځینې مواد چې هغه دا تور لویږي، بیا وروسته په عطرو کې میکسیږي. ساعت اضافه داسې کسان راځي وایي د عطرو ښه مې خرابه سوې ده، د هغه دپاره بیا موږ سرپوښونه هم راوړي دي، بېرته یې ورنوې کوو سموو یې. دا بیا د عطرو بوتلان دي. عطر به په دغه کې در ډېره پورې راځي. دا فرانسوي عطرونه ټوله په دغسې بوتلانو کې راځي. دا بوتلان بیا رویې دي، خنک دي، عطر نه خرابوي. که پر لارې باندې وزن ډېر 20 کاله هم پراته یې نه خرابېږي، صرف چې لږ ته په خنک ځای کې یې.
او دا بیا چې دا بیا اټومایزر دی دا بیا د اترو د سشې څخه په دغه ځای لکه الیټر نه دی الیټر چې خالص چې موږ بس دا داسې پر کښکښل کېږي اتر دې ته ورځي دا بیا د جیب دپاره خلک اچي یو پروګرام یو ځای ته زه 15 رقم پکښې ګډولی یم سه یوازې یو رقم دغه دی ښایسته هم دي داسې دا نه بیا زموږ ټوله ګران اترونه دي ایټرنیټي دی بلوډي ډایمنډ دی هوګو بوس دی ولګاري لیجیمي ټامپورډ بلک اورکیډ دی هزارو د موست وانټډ نو هر اتر بیا خپل برانډ او نوم او کیفیت او قیمت لري د دغه چشوس خو بیا د دغه چشوس یا د دغه چشوس بیا د کښنی بوتلانو ډکوي نه هغه بیا موږ جلا میکسر او ترتیب لرو که یو څوک وغواړي 10 ملي څه 15 ملي هغه بیا د دغه مخ ته ور جوړوو د دغه څخه بیا جوړوو دا بیا زموږ سره عالی هغه بالا پیک هغه باندې موږ په دې کار نه لرو چې بیا فیصدي خرابېږي بیا کمه فیصدي چې موږ خلکو ته وایي هغه د منځه ځي بس نو اتر په سوغات ګروپ کې دغسې اتر پیدا کېږي ډېر خوندور دا خو نو هغه بوتلان دي انجینر صاحب دا هم ټوله بوتلان دي دا هم دا بوتلان شته دا څه دي انجینر صاحب دا بیا د افغانستان سره زر دي ښه دا یو داسې جنس دی چې اوهو ګوره د سرو زرو کوتۍ به جلیدلي دا هم تقریبا د سرو زرو په قیمت یې اوله درجه سوپر نګین زعفران دي چې دا ټوله خارج ته ځي او خوشبختانه نه کاله تر 10 کاله کېږي چې په ټوله نړۍ کې د هرات زعفران په اوله درجه کې سرټیفیکیټ لري په ټوله دنیا یعنی ټاپ شی دی هغه اوله درجه دي دا دوستانو زعفران دي اعلی درجه زعفران ما بیا دا رشام داسې د سرو زرو په رقم او دغه بیا دا ګوره زموږ کارډ عمر سره پروت دی دا بیا مختلفې اندازې دي 3 ګرامه 15 ګرامه 10 ګرامه دا بیا دغه ملګري چې د خارجه راځي نو دغه زعفران بیا په دغه پیکو کې وړي دغه ته خارج ته په دونه لوړ کیفیت کې چې بالا څونه خوشبویه ولاړ څه خوشبویه هم ده سره د دې چې موږ هلته ډېر عطرونه کار کوي یا د دې دا طبیعي شات خوشبویي ده ډېره ښه خوشبویي انجینر صاحب دغه اول دغه چې موږ وکتې دا د دې قیمت څو دی دا څو ګرامه زعفران دي او دا څو ګرامه دي دا 10 ګرامه دي د دې قیمت د دغه بوتل د دغه بکس د خاطر چې یو څه ګران دي د بکس ولا 100 افغانۍ دی په اوسني بازار کې لیکن دا زعفران اوس یوازې زعفران په دا قیمت نه پیدا کېږي خو دا زموږ زوړ قیمت موږ یو عادت بلم لرو کله چې یو جنس موږ وختي خریداري کړی په کم قیمت راغلی په موږ کې بیا دا چم نسته چاله ډالر لوړ سو اله بازار کښته پورته سو یا پلاني تجارت نه پورته کړ وین ستیم پورته کړ موږ د پښتون یو پښتو ده ماشاءالله چې د کال په سر کې کم قیمت د کال در پایغه قیمت درغو چې دا جنس خلاص او په دې کې بنو خامخا د زور عامل ځکه په دې کې نو زعفران راځي نه دا خو ډېر عامل دي تی وګوره دا به زم خامخا به دا عامل دوستانو په سوغات ګروپ کې سره زارم پیدا کیږي دغه کنه ونی هغه دی پیدا دا دوستانو دا زعفران دا زما ستوی نسی انجینر یا ان شاء الله نه تویږي دا خپل پیک چې و خوشبویه ډیره جالبه ډیره جالبه او شته طبيعي خوشبویه په دې کې بیا دوه دغه دي په دې کې بیا دوه پیک دي دا اړیو 15 ګرامه دي انو دواړه 10 ګرامه کېږي دا بیا د شو د پاره او د تحفې د پاره خورا شي مناسب شي دي چې کله یو څوک یو چاته ورلیږي ډیر شي او خورا جالبه تحفه راځي دا دا ما چول زنو زرم زمر زر زعفرانم تر زرو کم نه دي ان شاء الله دا سره دا دوستانو کوم شه زعفران بیا غوښتل په زوغات ګروپ کې دا زعفران چې د پیکه تاسو ویني دا پیدا کیږي دا یو شی زه در ښکارا کوم خوشبختانه په افغانستان کې موږ داسې زیتون لرو چې په ټاپ درجه کې او اول درجه او 100% طبيعي دي اوس موږ د خارجه زیتون راځي د په وطن کې په ټول د خانو ځایو کې پرتی لیکن کیفیت یې ډیر کمزوري په فیصدي د زیتون روغن دا 100% طبيعي دي دا په خوا خارج ته تلله خو اوس نه د ځینې مشکلات خاطره دغه یو بوتل یعنی تاسو باور وکړئ دا خو نیم لیټر دی ما په زاریو په واسطه باندې د جلال آباد څخه په 1500 افغانۍ 200 ملي راغوښتي دا نیم لیټر دی په 1500 افغانۍ چې ما ته راورسېدی زه دونه خوشحاله ما چې مو ته توفره خو اوس موږ په 4.5 افغانۍ نیم لیټر ورکوو دا دونه غټ بوتل طبیعي زیتون په ذمهواري دا بیا د جلال آباد دولتي فارم دی دغه د چشت ننګرهار وادي کانال ورته وایي چې هغه طبیعي جوړ دی
او زیتون یې په ټول افغانستان کې په یوه قیمت یعنې کښته و پورته نه ځي. سوغات سیادانه روغن دوستانو، یاره دا سیادانه خو ډېر ښه شی دی. د سیاجانې په اړه ما بیخي ډېر اورېدلي دي. سیادانه دا هم روغن دی. دا یعنې که په نړۍ کې د هرې مرضۍ مریض وخوري او د دې په صفات خبر سي، پر دنیا به نه د بل ډاکټر دوا وخوري او نه به بل شی کار کوي، یوازې به دا کاروي. دا سوغات د سیادانې روغن یا په انګلیسي کې بلک سیډ یا پاکستانیان کلونجي ورته وایي، دا چې د دونه بهترین جنس دی او دونه بهترین طبي بوټي دی. د دې حدیث شریف هم دی چې وایي ما سوا د مرګ څخه نور د هر شي دپاره علاج دی. یعنې یو د مرګ علاج نه پکېږي، نور د هرې مرضۍ علاج پکېږي. پر دې باندې ما د 4 ژبو څخه څېړنه کړې ده، د پوهنتون اسناد مې پر دا اخیستي او داسې نسخې راسره دي چې د نړۍ په هر کنجه کې هغه نسخه څوک کار کوي نتیجه ورکوي. د پښتورګو ډبره څوک ولري، چرک ولري، کار ورته کوي. شکره ولري، شکره یې ور کنټرولوي. د هغه تر څنګ که چیرې یو څوک روماتیزم ولري، د بدن د 15 کالو دردونه ولري، هغه دردونه یې مطلقا نور آراموي، مساج ورکول کیږي. بل د خوراک دپاره چې د بدن دردونه طبي مشکلات حل سي، نیمه د چای لړلو کاچوغه په یو ګیلاس چای کې څښل کیږي چې هر څونه ستړی یې، بدن دې درد کوي، زکام یې، دا مشکلات درته حلوي. چې راکښېنې رک روغ به رک روغ به. حتی د دې په څېړنه کې ما داسې یو جالبه نکات ولیدل او کیسې مې واورېدلې. د پخوانۍ زمانو پاچاهانو، ملکو دا د ښایست لپاره هم کارولې. حتی مخ هم په غوړېږي چې دا مخ سپینوي او د خوراک پر اساس باندې هم مخ سپینوي چې ملکو بیخي ډېر کارولې. حتی د ځینو ملکو په قبرو یا د پاچاهانو په قبرو کې دا سیادانه پیدا شوې ده، ځکه دوی پر دې دونه باور درلودی چې وایي دا سیادانه حتما کېدلی سي موږ یو وخت د مرګ هم خلاص کړي، چې دا زموږ ډېر علاج په ژوند کې کړی دی، کېدلی سي یو وخت مو د مرګ هم خلاص کړي. نو دوی په هغه باور باندې مثلا خپلو کسانو ته به ویلي وه چې زه کله مړ سمه زما ورسره به سره زر او دا شان پیسې به هم یږدي او سیادانه به هم ورسره یږدي. نو سیادانه یو تاریخي او طبي بوټی دی. او مخکې خو موږ انجینر صاحب پر دغه زعفرانو باندې وغږېدلو. دوستانو کوم کوچني چې زعفران هم دغه سو، دا به هم هغسې برانډ شي، دا زعفران به هم هغه انجینر صاحب دا زه به درته راوباسم. دا دوستانو سوغات زعفران دا هم هغسې برانډ شي، هغسې برانډ دی. دا هم سوپر نګین دی او ټاپ زعفران دی. دا څونه پکښې کېږي او دغه بیا کوچني چې دي هغه 1 ګرامه دی. ښه د دې زعفران ګوره موږ د زعفرانو اصلي والا او که مسل والا پر څه پیژنو. دا د ګل سټیګما ده یا ښځینه اله ده. دغه اصلي زعفران چې دی دا د دغه تار چې دی د سر برخه د کیپ په ډول یې دا بیا پیته سي وینې. اوس خو دی وچ سوی دی پیته راځي، لیکن د دې اصلي شکل د کیپ په رقم دی. دا پای نری لکه کېږي. اوس هغه که مثل زعفران چې هغه د جوارو دا پخې رااخلي، رنګوي یې بیا یې غچکوي چې هغه بیا نه داسې بوی لري نه داسې رنګ لري. نو هر څوک چې پیژني پر دغه شی باید وپیژني. او بل هغه د جوارو دا د پخې چې جوړې کړي هغه دوی د زعفران په نامه خرڅوي. دا بیا ایران دا تخریب کله کله کوي، دغه کسانو ته یې ورکوي. د هغو بوی هم داسې د پلمیټو په رقم بوی، یعنې اصلي بوی نه یي. او دا دغه دا انجینر صاحب دا موږ یو بلې برخې ته اوس مخه کړې ده چې په هغه کې د کاسمیټیک بخش ده او د ښکلا برخه ده. په هغه کې دا صافي همدرد برانډ دی، د هند یو مشهوره برانډ دی. که تاسې معلومات وکړئ د دې کمپنۍ شان بیخي د 50 کال څخه کارېږي او دا ټوله پر طبي شانو کار کوي. د دې کمپنۍ زموږ سره څو جنسونه دي. یو دا دی، یو ښه ښایسته د غاښو کریم را سره دی، یعنې د دې قیمت په نړیوال بازار کې په علي بابا کې تاسو سرچ کولی سئ همدرد هیربل ټوټ پیسټ. د دې قیمت تقریبا $11 $11.9 $12 د یوه دغه قیمت دی. د غاښو کریم دی، طبیعي دی، ټوله هیربل دی، دغه بوټي دي وینې. په دې کې بیا موږ 2 رقمه لرو، یو 12 پلس هیربز دی، یو یې پاڼ دی چې هغه خنک دی او دا بیا لونګ پکښې کېدي چې موږ یې په سوغات ګروپ کې یوازې په 100 افغانۍ ورکوو. دا د افغانستان خوشبختي ده. په سوغات ګروپ کې په 100 افغانۍ دا چارج ورکول کېږي. او دا
او دا شربت 200 ملي دي د 20 ورځو دپاره په 180 افغانۍ دی. کوچنی بیا ستا هغه بیا په 120 افغانۍ دی، هغه بیا 100 ملي دی. دا دوستانو طبیعي د غاښو کریم په سوغات. او دا بیا یو جالبه شی دی، راسي وطني تولیدات ته. په وطني تولیدات کې دا زموږ سوغات کندهار په نامه صابون دی چې د شاو عروس نومې دی. دا یعنی د ځوانانو د خورکیانو دپاره دی چې هغه مثلا د مخ ته ترکۍ دانې و خامې لکې و چپ دا لري. دا طبیعي صابون ورته جوړ شوی دی او دا زموږ په خاص فرمایش جوړیږي. په سوغات ګروپ کې دا پیدا کیږي، یعنی دا په میاشت هم نشي کارولی. هغه کیمیکلي صابونان چې هغه ډېر ژر خلاصیږي، لیکن دا چې دی طبیعي دی، ډېر ژر خلاصیږي هم نه او ډېر ښه کار ورته کوي، طبیعي دی. دا بیا زموږ تاسې د کندهار اصلي برانډ انار صابون دی چې دا هم په سوغات ګروپ کې پیدا کیږي، د هر رقم مخ دپاره دی. دغه شان چې دا اصلا اروپا او امریکا ته ځي، لیکن ما په سوغات برانډ کې په دې خاطر برابر کړی دی سوغات ګروپ کې چې هر څوک په کندهار کې باید د دې څخه برخمن سي. د خارج ملګري هم راځي د دا ځای وړي، وطني خلک هم راځي وړي. او د دې یو بل شی هم در ښکاره کوم څرک سم، دا وطني کریم دی، د مخ کریم. ما وطني تر اوسه نه ولیدلی. وطني د مخ کریم د جرمنۍ فارمولې سره یو رقم طبیعي شی، خوندور شی او ښه خوشبويي هم ده. ته کریم راوباسه، کریم به ته داسې وګوره. دا بیا زموږ څخه غلا نه سي، ته کیمرې نه لرې انجینر صاحب. د دې کریم یو ښه خاصیت دا دی، هم عادي کریم دی او هم د مخ د لمر ضد نه دی. کله چې دا مخ سوځل کیږي د هغه مخنیوی هم کوي. دلته چې شي پر نوشته دی موسچرایزینګ کریم ویت ملټي ویټامین، په ځای کې ملټي ویټامین هم لري، اینډ سنسکرین د لمر ضد هم دی. عادي کریم دی لیکن د لمر ضد دی او ډېر بهترینه فارموله. د دې فارموله د جرمني فارموله سره یو رقم جوړه شوې ده او خوشبویه ډېره ماشاءالله، ډېره ښایسته خوشبویي هم ده. دا هم ویټامین ای او سی دی. په دې کې ویټامین ای او ویټامین سی دواړه راغلي دي او ډېر ښه کار کوي. یو بل درېیم رقم هم موږ درلودی چې هغه اوس فکر کوم خلاص شوی دی، هغه بیا ګلیسرین و. او دغه یو شی بل هم شته، دا بیا شامپو ده. د سر شامپو د دا شانو په ارزښت خارجي افغانان ډېر ښه پوهېږي. زه دا شي ته راتلم چې انجینر صاحب پر سوغات ګروپ فیسبوک پاڼه باندې ما بېلابېلې شامپو ولیدلې دي. هغه ته هم راځو د خیره. دا چې دی دا طبیعي ده. دا د چی څخه جوړه شوې ده؟ د انارو شیره، د ګلګلاب شیره، د زیتون روغن او د بادام روغن. دا پکې کار شوي دي او دا 100% طبیعي ده. د نور شامپو په رقم زګ نه کوي. دا یوازې د هغه وریښتانو دپاره چې څوک غواړي چې زما وریښته په ژوند خراب نه شي یا تازه ټرانسپلانټ یې کړی یا کمزوري وریښتان یې د هغه دپاره دا کارولی شي. مطلب دا زما دپاره ده، دا ستا دپاره. دوستانو پر شامپو به وغږېږو. موږ انجینر صاحب مخکې هغه طبیعي شامپو ښکاره کړه دوستانو ته، هغه ترکي شامپو یې هم تاول ما په فیسبوک باندې اورېدلي وو. دغه شامپو طبیعي شامپو چې انجینر صاحب تاسو ته تشریح کړله، اوس تاول موږ نورې شامپوګانې هم لرو، ښه شامپوګانې. موږ یو خاص برانډ ترکي شامپو چې برانډ یې موږ خپل اخیستی دی، یعنې موږ دوستان په ګډه یو. په هغه کې 2 کلمه شان دي، بیخي ډېر شان دي، خو د شامپو بخش موږ اخیستی دی. په هغه کې 4 قسمه شامپو لرو چې د هر رقم وریښتانو دپاره جلا جلا خاصیتونه لري. اوس دا ریپیرینګ اینډ نوریشنګ په نامه سره دا د پریډو برانډ یو خاصه شامپو ده. دغه د ارګان په نامه سره یو خاصه میوه ده، د دغه میوې روغن او مواد پکې کار شوي دي چې دا شامپو تقریبا د ماتو وریښتانو او کمزور وریښتانو دپاره بهترین کار کوي. او یو بل دا منټ شامپو ده. منټ چې بیا ده دا د خانګرې دپاره او هغه نزلې چې هغه ډېرې ګرمي یا د سر خارش ډېرې یا ګرمکې کوي د هغو دپاره دا کارېږي. او یوه بیا بله دغه اویکاډو په نامه سره ده. د اویکاډو آیل چې دی دا شامپو دا بیا د عادي وریښتانو او د خاص وریښتانو دپاره ده. چې مثلا یو څوک وایي چې زما وریښتان ډېر شوخ دي، د شوخ وریښتانو دپاره ډېر ښه کار کوي، ډېرې اراموي او نرموي. او یو بله بیا د وچ وریښتانو دپاره هغه د زیتون شامپو ده. په دا کې
د وچ وریښتان دپاره ډېر ښه کار کوي چې سیمین صاحب ته به هم انشاءالله دغه شامپو ورکړو. او دغه شامپو قیمتونه دا د ټولو یو قیمت دی؟ موږ یو کار کوو، ډېری خلک اکثره وخت شکایت کوي وایي یو څوک مثلا جنس پورته کوي قیمت نه پورته کوي. په سوغات ګروپ کې پټه نسته، موږ د هر جنس قیمت پر خپلو پیجو باندې پورته کوو. یو سوغات ګروپ پیج لرو، یو سوغات پرفیوم برانډ دی، یو سوغات زراعتي مرکز دی، او یو مسعود شاه احمدي په نامه زما خپل اوریجنل صفحه ده. زه په ټولو کې قیمتونه پورته کوم، او موږ دا قیمت په دې خاطر پورته کوو چې په ټولو سټورو دواخانو او هر ځای کې دا زموږ قیمت پوخ سي، خلک اضافه قیمت څخه هغه جنس را نه نیسي. نو د دې قیمت موږ یوازې 1.5 سل افغانۍ ورکړی دی. دا دونه غټه شامپو د خو دی ترکۍ د اصلي ترکۍ او د وزن په حساب یاره 4.5 ګرامه تقریبا شامپو ده. یعنی نور شامپو اوس ګوره دا شولډر دا شان 200 1.5 سل ګرامه دا راځي یا 300 ګرامه، هغه دوی په 350 په 400 په 300 افغانۍ ورکوي. د دې د نامه څخه هم خلکو استفاده کولی شي چې ترکۍ شامپو ده باید زه په 300 400 ورکړم، لیکن موږ دا یو شی کړی دی چې په 1.5 سل افغانۍ په عام فیسبوک نشر کړی ده، د ټول دپاره قیمت یو. او دلته دوستانو پر لیکلي دي پر لیکلي دي دا قیمت دی. ګوره موږ پر هر جنس قیمت هم لیکو. ګوره دا صابون دی 100 افغانۍ دا پر لیکلي دي. دا داسې نه دی چې د یوه دپاره په یوه قیمت د بل لپاره په بل قیمت دی. او د دې یو بل شی هم لرو چې هغه دا بیا باډي واش دی. خلکو به ډېر باډي واشونه کار کړي، لیکن د ترکي برانډ د به نه کار کړي. یو ډېر بهترین شی دی. او یو بل خاص شی چې هغه موږ تاسې په دا کورو کې کله چې لاسونه پرېولو د ډوډۍ وروسته یا د هغه په عادي توګه نو صابون راواخلو ښه سره وموښو، ډېر مصرف هم کړو. د هغه دپاره دا ډېر بهترین شی دی. هند واش دی، دا هم پریډوکیر ټاپ هند واش دی، ډېره ښایسته خوشبویي. او حتی کله چې ته دا کار کوې په دغه ټوله تشناب یا هر ځای چې اشپزخانه کې دا یو خاصه خوشبویي درکوي. او په دونه نه کې بیخي کمه اندازه کارېږي، یعنی داسې نه ده چې ډېر کارې. ما دا اوس په یوه میاشت کې تقریبا دونه اندازه کار کړی دی چې هره ورځ هم کاروم. دا په دې لوښ موږ هم پرېوللی شي؟ دا یوازې د لاسو دپاره دی، د لوښ دپاره نه. د لوښ دپاره بیا موږ نورې شامپووې لرو. د لوښو دپاره خو نو چې په دغه یې پرېږدي څه مشکل؟ پرېوللی خو یې څه، خو بیا هغه یو خاصه ذایقه درکوي. دغه د لوښ دپاره ده، د ټیسټ په نامه دا ایرانۍ خاصه شامپو ده. دا د کالو دپاره ده. په دې کې موږ د لوښو دا هم لرو. دا څونه درنه ده انجینر صاحب؟ د لوښو دا اوس دلته نشته، هغه په ګدام کې ده، هغه شنه. هغه د لوښو دپاره زموږ دوستانو دغه استفاده کولی شي. خیر دی. دغه انجینر صاحب ته دغه ماته تشریح بل شی به جالبه درته وایم. موږ د میکاپ دپاره نه دی، کله چې زنانه میکاپ کار کوي نو دوی یو غلطي کوي، د عادي لانده ټیشو پیپران کاروي چې په هغه کې عموما کیمیکلي مواد کار سوي او الکول کار سوي چې هغه د دوی سترګې ور خرابوي او جلد یې ور خرابوي. په دغو دپاره د ترکي برانډ یو خاص دغه ټیشو پیپر راغلی دی. موږ ته تر اوسه پورې مو لا بازار ته نه دی وړاندې کړی. انشاءالله دا هم پر سوغات ګروپ باندې نشروو د خیره سره، چې په دې باندې یوازې د میکاپ مخ پاکېږي، یعنی د نور مخان دپاره نه، یوازې د میکاپ دپاره دی. او د عادي مخان دپاره بیا دغه لرو ټیشو پیپر لرو چې دا بیا لون ټیشو پیپر دی. یو وارې د سوغات ګروپ د جنسو کیفیت چې څوک وګوري بیا انشاءالله ورته معلومیږي. دا هم پریډو برانډ دی چې دغه د شامپو د کمپنۍ څخه دی. دا نو هغه د انجینر صاحب د خبرو په تایید یو وارې د انجینر صاحب دپاره راسي سوغات برانډ ته، یو وارې د انجینر صاحب دپاره راسي. که د انجینر صاحب خاطر نه راتلاس موږ په خاطر یو وارې راسي. نور نو بیا ستاسې خوښ ته که راتلاس که نه خاص شی دی او خاص د دغه شپو دپاره هم دی. دا بیا سیګنیچر کلیر په دغه سیګنا کلیر په نامه سره یو خاص فیس واش دی چې دا هم د مخ دپاره دی او د شپې د خوا استفاده کیږي. یعنې په 3-4 ورځو کې د یو چا پر جلد معلومیږي چې جلد یې څونه ورښایسته کړی دی. او دا هم اصلي هندی دی. فیس واشونه بیخي ډېر بازار ته راغلي دي، لیکن د دې کیفیت ډېر اعلی دی او ډېرو خلکو ته مور کړی دی. قیمت یې یوازې 160 افغانۍ دی. دا زه راوکاږم دوستانو ته، وره ویې کاږه دلته مواد یې ور ښکاره کړه. اوی دا څونه ښایسته دی، ښایسته پیکینګ هم دی. په دې کې ګوره د ریحان د کم میده مواد چې دي دا دې پکې شوري وینې. دغه مواد دا پر مخ چې کله مساج ورکوي دا باید پر ویلي کې چې دا ویلي سي بیا ډېره ښه نتیجه ورکوي. ډېره مننه انجینر صاحب، تاسې چې ژوندي یاست. نو انجینر صاحب څنګه چې خوښه ده چې هغه د سوغات برانډ هغه لومړنی شی چې دی زما چې لږ لږ په یادېږي. ما ویل مال زه چې د سوغات برانډ نوم واورم اصل مې ذهن ته داسې راځي. دوستانو ته به اصل ورښکاره کړو.
یو شی به زه درته وایم هغه خو نو روژه ده ټوله ورځ روژه تېره سوې ده دا په روژه مات کې د خرما راغلې ده هغه د انډیان وایي مومي ټاکر زه به هم درته وایم طیب ده نه دا خرما خوره خورا ښه خوند کوي خرما به هم خورو نو راځو دوستانو د سمیل صاحب هم یو دانه وخوري خیر دی د کیمرې تر شا دی خو بیا هم یو دانه وخوري ښه دی د اصلو بخش ته راځو اصل په افغانستان کې خوشبختانه د نورو وختو په پرتله بیخي زیات دي ښه د ټولو افغانان سره خاصتا د کندهاریانو سره داسې یو فکر دی چې په افغانستان کې اصلي اصل نه پیدا کېږي او دلته بیا موږ ته پر مشتریانو معلومیږي مشتریان چې هر یو راځي اصل اصلي دي در سره ښه اصل دي په ذمهواري دي یا دا ولې دا رقم دي کله چې موږ ارزانه قیمت ورته وایو دی وایي دا لږ سم نه دي اصلي نه دي دوی داسې اورېدلي دي چې اصل خامخا په 15,000 په 10,000 په 2,000 په 3,000 دا رقم دي لیکن موږ د ټولو افغانانو دا تشویش ور کوو اصل اوس په افغانستان کې خوشبختانه یو په 50 تولیدېږي یعنی پخوا چې 1 کیلو اوس 50 په یوه کې تولیدېږي چې یعنی موږ به غواړو هر چا ته اوس اصل رسېدلی سي یو کار چې ما وکړ د معلم دپاره مامور دپاره عادي شخص دپاره حتی یو غریب شخص چې وغواړي اصل رانیسي هغه په سوغات ګروپ کې رانیولی سي زموږ سره په هره درجه کې اصل شته یعنی د 400 افغانۍ څخه نیولې تر 1500 افغانۍ پورې موږ اصل لرو هغه اصل چې موږ دلته په 1500 افغانۍ ورکو په ډوبۍ او په عربو کې 9,500 تر 9,000 افغانۍ فی کیلو قیمت لري چې زموږ جنسونه ټوله د هغو په پرتله دلته ډېر ارزانه دي داسې نه دی چې کیفیت یې فرق کوي کم جنس چې عرب ته روان دی هغه ماته هم راځي کم جنس چې دوبۍ ته روان دی هغه ماته هم راځي کم جنس چې امریکا ته روان دی هغه زه هم لرم نو دلته زموږ سره اصل بیخي ډېر دي او یو شی دی چې په کندهار کې او په ټول افغانستان کې اټاپ شی چې دی هغه د ریحانو اصل دی ماشاءالله دا بار څوک دا پوښتنه به ما ښه دی زما د پوښتنې مخکې جواب انجینر صاحب داسې جنه د خوښه چې د دغه سره څخه یو څو رقمونه اصل زموږ لیدونکو ته تشریح کړو دغه شی چې دا د اوس کیمره ورته برابره ده دا ماجون دی دا زما یو خاص ماجون دی د سوغات په نامه سره او دا موږ په داسې چلنج سره جوړ کړی دی چې ټول افغانستان ته او حتی ټولې نړۍ ته مو چلنج جوړ کړی دی که چا د سوغات ګروپ په رقم ماجون جوړ کړي موږ بیا په ژوند دا ماجون نه جوړوو د کیفیت د نگاه څخه هر څوک یې خوړلی سي هر څوک یې کارولی سي ماجونونه اکثریت داسې یا کوچنی نس خوړلی یا زنانه نس خوړلی یا د شکرې مریض یا د زړه مریض یا د اعصاب مریض خو موږ خوشبختانه دا ماجون داسې جوړ کړی دی چې هر څوک ته یو دبلۍ راواخله زه به یې درته معرفي کړم هر څوک کولی سي دا ماجون وخوري هغه که کوچنی که لوی که د اعصاب مریض که د شکرې مریض تاسې د دې کیفیت وګورئ خوند یې هم وګورئ انشاءالله ډېر بهترین او ټاپ ماجون دی په داسې کیفیت کې مو جوړ کړی د دې میوه یو خاصه میوه ده د عادي میوه نه ده په دې کې موږ داسې میوې کاروو چې هغه هر وخت پیدا کېږي نه یعنې 3 میاشتې هم د دې میوې ته موږ انتظار کړی دی او دغه یو دبلی په بازار کې خلک 5 والا او 9 افغانۍ والا دبلیان کاروي موږ دا یو دبلی په 15 افغانۍ ورته رانیسو چې اوس بیخي قیمت یې 40 افغانۍ تللی دی دا موږ د کیفیت پر اساس کوو د مشتریانو دپاره چې دوی باوري سي حتی امریکا کاناډا چین عربستان ته مې استولی دي او ټول کیفیت کتلی دی دوستانو دا خو نو خاص د طاقت خزانه ده دا نو سوغات ماجون او د اصلو دا چې انجینر صاحب دا چې بیا دی د جنسي قوت لپاره یوازې ترکي ماجونونه دي یوازې د جنسي قوت لپاره کاریږي اوس که زه د مشتري په توګه باندې ستاسو مشوره وخم چې دا به ښیي او که به دا ښیي موږ په سل کې 200% موږ د خپل دغه عادي ماجون چې دا زموږ خاص ماجون دی د خاص مغزو څخه جوړ دی دغه ورته هدایت کوو په دې خاطر په دې کې ساید افیکټس نشته او طبیعي دي دا موږ هر چا ته وایو زه یو مسلکي شخص یم حتی زه دلته داسې وظیفه اجرا کوم یا داسې کار کوم چې زما څخه څوک متضرره نه سي او په دې پیوم هغه چا ته ایښی دی چې هغه بیخي 100% ضرورت یې د یو ډاکټر په هدایتو په نسخه سره او دا شی چې دی دا موږ د هر چا ته ورکولی شو موږ هدایت هم د دې د ورته کوو چې تاسې نیچرل طبیعي او هربل شان کار کوي نه دا چې کیمیکل کار کوي او دغه نور اصلو ته به هم راسو انجینر صاحب
اصل زموږ سره داسې یو جالبوالی زموږ د سوغات ګروپ دا دی چې په اکثرو ځایو کې 3 ډوله 4 ډوله 15 تر 6 ډوله اصل یې په سوغات ګروپ کې تیر کال ما 22 ډوله اصل درلودل د هغه تر څنګ د ملکي غذا مو هم درلودله خو سږ کال یو څه ما سره رقم کړي دي تقریبا 14 ډوله اصل موږ لرو په دې کې موږ د ریحانو اصل لرو کنداري بهاري اصل لرو د بدخشان بهاري اصل لرو دغه سیب د جلال آباد بهاري اصل لرو او نور ډیر ډولونه دي تقریبا 14 ډوله عربي بیر خاص بیر بدخشاني کوکنار اصل بهاري اصل مرویزه چترال دغه د شینشوبي اصل لرو مختلف اصلونه زموږ سره د سنجتي اصل چې د کورونا لپاره بهترین کار کوي انجینر صاحب د اصلو په برخه کې که زموږ لیدونکو ته مشوره ورکوي د ښو اصلو د کومو اصلو مشوره ورکوي چې دوی استفاده کړي موږ صورت عموم کې اصل خو ډېر ډولونه ما یاد کړل لیکن باید موږ مشتریانو ته داسې یو څه ووایو چې هغه مسلسل پیدا کیږي اوس زموږ سره چې مسلسل پیدا کیږي یو ریحانه اصل دی چې تاسو ښکال په ټوله کندهار کې ډېره خریداري ما کړې ده او ډېره ذخیره هم زما سره شته انشاءالله تقریبا تر 1400 کیلو پورې اوس زه لرم او دا نه بیا زما سره په آب حیات کې بیا ډېر انشاءالله یو شی په آب حیات کې دغه چې به ما ورواچولی د ریحانو اصل یو ډول د ریحانو خوند به ورسره ښه خوند هم پکښې کوي نو د هغه دپاره یو ریحان ډېر ښه شی دی په وطني شي کې او دا د اعصابو دپاره او د قوت دپاره بهترین شی چې دی هم ریحان ښه کار کوي او هم دغه عربي بیره ده دا موږ خاص مشتریان ته ورکوو یو څه قیمتي ده خو ډېر ښه کار کوي نو دغه مسلسل پیدا کېږي نور نه بیا موږ د خوند و ذایقې پر اساس د کیفیت پر اساس د بدخشان اصل د بامیانو اصل د وردګو اصل د کابل اصل د هلمند کندهار د جلال آباد د دې ټولو ځایو اصل موږ لرو نو دوستانو که مو 100% اصل یو وخت ورته ضرورت و یا مو یو چاته تحفه ورکول په سوغات ګروپ کې شته زموږ د اصلو برانډ هم معلوم دی دا سوغات اصل پر نوشته دي کیفیت و نمبر تلیفون هر څه پر برابر دي نو دوستانو د په سوغات ګروپ کې به د وچې میوې برخې ته هم راسو انجینر صاحب ماشاءالله وچې میوې خو نو خورا ډېره کمونه شته وچې میوې موږ تقریبا هغه میوه راوړو چې هغه د مشتریانو د استفادې وړ وي یعنې زه خپل هغه څه راوړم چې زه خورم او زه کاروم په کور کې نو کوم څه چې ځان ته خوښوي هغه به نور ته هم خوښوي نو هغه د کور په میوهدانۍ کې چې زما کم میوه پرته وي هغه به په دوکان کې هم پرته وي په سوغات ګروپ کې به هم پرته وي نو زموږ میوې چې دي په خاص کیفیت کې دي او یو خوشبختي دا ده چې زموږ دا ټوله تازه دي یعنې تازه میوې دي داسې نه دي چې د یوه کال زړې دي یا د 6 میاشتې زړې په دوکان کې پرتې دي بیا یې مشتریانو ته ورکوو نو زموږ میوې په ذمهواري هر څوک وړلی شي یوازې 7 ډوله موږ پسته لرو 2 رقمه نخود لرو 3 رقمه بادام لرو 2 رقمه کاجو لرو دا دلته ته پوهېږې زموږ بدبختي چې شي د دوستانو په دا نور ځای په هغه المارۍ کې پرته یا هسې هر څونه چې دي ځینې خوړه دا ګرده یو کیلو پیک شوي دي دا اوس موږ خوند څنګه وګورو موږ ایله هم لرو ایله به درته راواخلو اوس هغه خوندونه به هم وګورئ د خیر زموږ د پستې کیفیت به در معلوم شي دا زموږ کې دا نمکي پسته ده ډېر خاص پسته ده یعنې د دې قیمت په د کابل کې د کندهار په خاص سټورو کې 1200 تر 1400 افغانۍ قیمت دی د دې ده موږ دا پسته دلته یوازې په 1500 افغانۍ ورکوو دغسې نورې پستې دي اوس دا پسته ده تر 900 افغانۍ پورې خلک ورکوي لیکن موږ دلته په 900 افغانۍ ورکوو او یو بل څه جالبوالی دا دی په ټوله کندهار کې تازه هندۍ کاجو نه وو موږ ته ډېر تازه اختر ته راورسېدی چې هغه زموږ سره شته موږ په 900 افغانۍ خپل کاجو اعلان کوي ښه ماشاءالله اکثریت کسان داسې کوي زاړه کاجو مثلا خرڅوي لیکن موږ ټول تازه کاجو دغه دی هندۍ کاجو دا چې بیا دی ډېر سپین روښانه او خورا خوندور دی موږ بیخي ورته وایو چې دا شیدهیي کاجو دی تاسو د دې کاجو فرق وګورئ دا ویتنام والا دی داسې ژېړ بخونه دی دا سپین دی دا هندۍ دی دا ډېر تازه موږ ته راورسېدی نو زموږ د خاص مشتریانو دپاره موږ دا برابر کړ دی انشاءالله چې دا وګورئ او دا بیا دوستانو په 900 افغانۍ او دا بیا که مو کله کله ځینې جلا کوي یو بل شی مو د باندې سره وړي 1500 کولی شي او دا انجینر صاحب دا څنګه ښه ښایسته بادام دي دا خارجي بادام دي وطني بادام هم لرو دا هم خارجي دي دا بادام خارجي دي وطني در ښکاره کوم وطني هم لرو دا د معروف بادام دي خاص بادام دي په دې کې دا به زه مشتریانو ته وایم
په دې کې دوه رقم راځي، یو د کلاته راځي یو د معروف چې د دواړو رنګ یو رقم دی، لږ څه تفاوت لري. د کلاته چې لږ څه دغه مغز پوچ او کمزوري لري، لیکن د معروف ته ډېر ډک دا نو 50 افغانۍ په قیمت کې یا 100 افغانۍ قیمت کې فرق یې. نو په دغه څوک نه پوهېږي، اکثره ځایو کې تر موږ یا 500 ارزانه یا 10 ارزانه، خلک داسې فکر وایي چې ولا هغه ښه شی مې پیدا کړي، لیکن هغه دغه جالبوالی لري. او دا به نو شمس کامران ماته دستي را په یاد شي. او کامران صاحب دا خو نو ستاسې د معروف کې انشاءالله بادام دي خوندور. دغه بیا دا خارجي دي، دا هم خارجي نمکي دي، خو تر ټولو ښه او ښایسته بادام د معروف ته دي. یا د کامران صاحب دی د وطن، د کامران صاحب د وطن و د معروف دي. کامران صاحب د معروف دی چې معروف تور سره ولاړ شو په دا معروفي بادام حالت ارمان خوشاله شي. یو بل خوشبختي دا ده، دغه شان په خوا د پاکستان نه راتلله، دا ژړ شان چې خلک ورته وایي یا ماچې یا غنم، اوس خوشبختانه ټوله په کندهار کې جوړیږي او دونه سپیشل برانډ دی د بریاني په نامه سره چې ډېر ښایسته ودانۍ موس جوړیږي او یو خاص د مارکیټینګ مرکز به یي او ټول افغانستان ته اوس د کندهار څخه دا تولید د کندهار چې د غازیانو شاهانو کور دی هغه په دا خاطر چې ټوله ټاپ شی جوړوي او ټوله وطن ته یې او داسې پیچلی دا خو بیخي ارزانه هم دی په 1.5 افغانۍ. دا در دغه له ارزانه یي بیخي په 110 په 110 افغانۍ، خو کله کله دغه ستونزې چې پېښ شي د جنګونو مشکلات یا غوړي ګران سي یا اوړه ګران سي قیمت یې لوړ دی، کنې د دې قیمت ډېر ارزان دی 110 110 بس. اوس نو دا مشکلات پېښ شوي دي 1.5 سل ته تللي دي. دا نو د دې برانډ ښایستې ماچې هم چې ماچې داسې خاصیت لري، دا دغه د بریاني برانډ چې شروع یې کې خامخا به د 1 کیلو خلاصې. دا خو دا موږ کور ته بیا نه وړو، دا مو وایي دوستانو، دا به د 1 کیلو بندار وخورو، دا که مو یوړلې تاواني کوي مو. او دا زونې زموږ خپل دي انجینر صاحب؟ زونې چې بیا جې دا زموږ نه دي، خپل د کندهار نه دي، خو نه پوهېږم چې د کومه ځای راځي. په دې کې بیا موږ خپلې خاصې زونې لرو چې هغه لمرګلې زونې دي او خوشبختانه په کندهار کې د ترکیې هېواد د لورې پر هغه کار شروع دی. په ډېر لنډ وخت کې به د کندهار د لمرګلې زونې ووینئ او ډېر ټاپ درجه دا زموږ نه دي. دا زموږ نه دي، دا د کډو زونې دي، ولاکه چې د هند راځي که د کومه ځای راځي، خو داسې زموږ د کندهار نه دي. او داسې یو خاص شی چې زیاتره خلک په ستونزو کې هم دي ورسره، یو وخت ما پر مسالو باندې پوسټ کړی چې بې کیفیته مسالې مه کاروئ، او هر وخت هم وایم زه پر خپله خبره ولاړ یم چې مسالې مه کاروئ. ډېرو خلکو پر ما انتقاد وکړي چې تا خو د مسالو خلاف یې، نو تا ولې اوس راوړې دي؟ ما ول زه د بې کیفیته مسالو خلاف یم، اوس هم یم، نو ما په عوض کې با کیفیته مسالې راوړلې چې د طبیعي شیانو او اوریجنل شیانو څخه جوړ دي، او حتی یوه د بریاني مساله زموږ دا د 21 کلمه موادو څخه جوړه ده چې په ټول افغانستان کې دا شی نشته. دا بیا ما په یو بل هیواد کې تقریبا د 21 کلمو څخه جوړه کړله، بیا مې دلته راوړله. اوس دا چې موږ ګرد عمر وایو چې خیبر هم زموږ دی او انشاءالله د راټکه به ځو، نو نوم هم خیبر ورکړی دی. ماشاءالله. څه دا بریاني مساله ده؟ دا بریاني مساله ده. دا چې شو چې پکې کې د انجینر صاحب ته دغه شان نقطه دا دوست د دې ډېر شان دي، یعنی 21 کلمه شان دي، په دې کې تور مرچ، ادوه، مرچک، نور ژکاګۍ پکې کې دوستانو، ژکاګۍ پکې کې. نو د دې ټوله تشریح دلته نوشته ده چې کوم مواد پکې کې دي، هغه ټوله نوشته دي. نو دا کمزوري مسالې چې دي تقریبا د 2.5 افغانۍ څخه نیولې تر 2.5 افغانۍ پورې دي. زموږ مساله په 1000 افغانۍ ده، لیکن د هغو په نیمۍ کارېږي چې هغه 1 کیلو کارېږي، دا 0.5 کیلو کارېږي. مطلب هغه کوم په 900 راني ولا د 1400 کار ده، 1400 کار ده، د 1000 افغانۍ راني سي 1500 مصرف کوي تقریبا. دا څه شی؟ نو په دې کې موږ د بریاني د لرو، کړایي لرو، کورمه لرو، د ماهي مساله لرو، نو دا خاص مسالې په دې کې لرو انشاءالله، او چې د تیکه چکن دا هم لرو انشاءالله. د چکن مساله دي نو خاص ما د پاره ده. دا زموږ تاسې د پکتیکا یا خوست دغه علاقو اصلي او طبیعي اوله درجه جلغوزي دي چې د دې قیمتونه د اختر په شپو کې بیخي 2.5 افغانۍ ته ورسېږي. ما تاسو ته مخکې مو ویله چې د سوغات ګروپ یوه ځانګړتیا دا ده چې کم قیمت چې د کال په سر کې هغه در پایه پورې وي. نو د دې اوله درجه موږ مخکې په 1400 افغانۍ 1500 افغانۍ ورکوله،
دوامه درجه چې کله مو رانیوله په دوام پړاو کې یو څه ګران سوي وو هلته بازارونه فرق کوي په 1400 سوي وه بیا د هغه څخه نور پسې ګران سول اوس 1900 افغانۍ تسلسل دي لیکن موږ بیا اعلان وکړ چې په 1800 افغانۍ په سوغات ګروپ کې دا پیدا کېږي بازار یې اوس هم 2200 2300 تر 2500 افغانۍ دغه د ما چې د دوستانو ته 1900 ښکاره کړې دا 1300 دي دوستانو و اوس 1800 په سوغات ګروپ کې د اختر دپاره دا پیدا کېږي او داسې په ذمهواري کې لس دانې جلغوزي مات کې یوه دانه هم خراب نه پکښې راوځي ماشاءالله نور خو نو دغه نخود خو نو زموږ خپل نخود دي دا هندي نخود دي دا هندي دي پخوا زموږ وطني نخود وه اوس هغه ډېر خلک نه پخوي او نه برابروي دا اوس د هند څخه راځي خورا ښایسته نخود دي ډېر صفا دي او داسې کلک دانه هم یو دانه پکښې کې دي دوستانو که دا پوستکی دي دا یو دانه کلک یا هغه پوستکی دي هغه یو دانه کلک هم نشته په دې کې تور نخود هم لرو تور یې بیا هغه دي دغه بیا او اصلا دغه تور نخود چې دی دا د پروټین اصلي منبع ده دغه و او د دې قیمت په خوا 200 افغانۍ و لیکن موږ د تیر کال راهیسې په 1.5 سل افغانۍ اعلانوو چې خلک یې هر څوک یې رانیسي دا ورزشکاران ته هم ډېر بهترین کار کوي او د دې ځانګړتیا دا ده چې تقریبا د پوستک سره وخوړل سي نو ډېر بهترین پروټین او فایبر لري او ښه کار ورته کوي زه خو هم ورزشکار یم راسره باډي بلډینګ یو څه ورځ خلاص نو د دې به کښ کې موږ یوازې پوستکي خورو نو دا کیانو خورای پوستکي باندې دواړه خوري یوازې پوستکي فایبر دی هغه نو یو خاص شی در ښکاره کوم په 40 کاله چا کالي نه دي راغوستي لیکن یوازې زه یم چې هغه ته مې کالي ور واغوستله او جوړ مې کړله دا به نو دوستان فکر وکړي چې څه شي به یې ورته معرفي یې کړم که یا والله چې ورته معرفي دي لا په تلوسه کې واچولم انجینر صاحب نو هغه څه شي دی د سوغات انار روب دی 40-50 کاله کېږي چې په کندهار کې ټاپ انار شته د انارو روب شته لیکن د انار روب ته چا کالي نه و راغوښتي تر اوسه پورې په ژړو ډبو کې یا په خیرنو بوتلانو په شانو کې موږ یو خاص د انار روب د تیر کال راهیسې په خپل فرمایش جوړوو او د خاص انار څخه جوړوو دغه د انار روب په ډېر ښایسته پیکینګ کې ډېر ښایسته لیبلینګ مو ورته کړی دی او په مناسب قیمت دی او په ښه کیفیت یې حتی دا خوشبختانه اوس امریکا کاناډا جرمني هر علاقې ته خلک راڅوړي ورې استفاده کوي او د کندهار نوم پر یادېږي د انارو روب د انارو مربا انار ارشي دا سرونه پیک دي انجینر صاحب دا پیک دي دا ټوله پیک چې اوس خلاص هم درته راخلم دغه خلاص که هېڅ تاوان نه کوي و دا خو زموږ خپل جنس دی باوري یې خلاصولی سئ کتلی سئ زه بیا دوستانو یو کاچوغه راوړه کومه ده دا دغسې پر سر باندې چې پورته کړي کومه دی دغه کاچوغه دا څونه ښه خوندور چې ذایقه وګوره خورا جالبه خوند لري او په هر شي کې استفاده کولی شي د شکرې مریض هم خوړلی شي د دې خوند نه سو رامعلوم دا بوتل بیا پر فکر چې دی خوند یې نه سو معلوم دوامه کاچوغه کوي درېیمه پسې وکړه خو خوند یې نه معلومېږي دا درېیمه کاچوغه څنګه دی ډېر خوندور دوستانو د انارو مربا ده دا انارو روب دی بند کم داس نه دی خلاص کې دا چې کوته یو نسل ته خوند نه معلومي نه در معلومي دا چې کوته یو نسل نو دا انجینر صاحب دا ستاسو پیکینګ دی دا زموږ خپل پیکینګ دی زموږ خپل نوم دی سوغات انار روب 100% خوندور طبیعي او د کندهاري انارو بهترین روب دا زموږ ادرس ټلیفون نمبر لوګو هر څه پرسته شه ماشاءالله دا که دوستان په نورو ولایاتو کې وغواړي یا د افغانستان څخه د باندې موږ د ډیلیوري سیستم لرو په ټولو ولایاتو کې هر ولایت یې ورلیږو نو اتر دا وچه میوه هر شی ورلیږو هر شی دا یو شی مانو یاداشت کړی دوستان جالبه کار مو بل دا دی دا اوس ملګري په کاناډا کې ناستې پر واتساپ میسج راواسي وایي زما د کور دپاره دا میوه آماده که کورونه یې اکثره د لوی مشران نو میوه ور آماده کړو بیل ور واستوو جنس د دا ځای ورور یو څوک راسي یوسي ماشاءالله نو دوستانو د ډیلیوري سیستم په سوغات ګروپ برانډ کې سته که تاسو یو شی غوښتل چې د زموږ دوستان چې دا په د باندې دي هغه چې دلته دغه یو چا ماته دا تحفه موفه وراستي هغه هم کولی شي دوستانو او نرخونه یې زیات استو د تحفو دپاره او نرخونه یې مطمئنه اوسئ
موږ زمین میډیا یوټیوب چینل خو دوستانو تاسې راسره یاست موږ ډېر پروګرامونه په بازار کې وکړه دا یو واقعیت دی تاسې په ټولو پروګرامونه کتلي دي چې د سوغات برانډ قیمتونه ډېر ښکته دي د دې قیمت څو دی دا دی دلته پر لیکلی د خاص انار څخه جوړ دی په 400 افغانۍ 1300 ګرامه دی ښه ماشاءالله یعنې دا موږ کله چې کابل ته ولېږو ورې عادي قیمت یې 1500 افغانۍ دی نو خلک یې کولی شي د 400 پورې خرڅ کړي خو موږ قیمت په دې بدلې کوو چې زموږ قیمت معلوم یې اوس په کندهار کې عینو مینې کې قدر سټور کې هم پیدا کېږي د مایانو د فوارې سره نو په دغه قیمت په دغه قیمت د سوغات برانډ شان به د سوغات برانډ په قیمت باندې بالکل په شیدان چوک کې زموږ سوغات پلورنځي د درال فرهاد روغتون لاندې وریم په دغه قیمت زموږ قیمتونه ثابت دي د چا سره داسې نه دی چې اوس بل چا په 1500 یا 600 بس د ټول لپاره په یوه قیمت دی نو د انارو روپ مو دوستانو راسره وکتې انجینر صاحب بله دا ښه شی دی یاره دا انځر زما ډېره د خوښې میوه ده انځر زما د خوښې میوه ده د دې یو خاطره درته وایم د دې خاطره راته وایه انجینر یو وخت یو چا د یو نفر څخه پوښتنه وکړل د شاولي کوټو ول تاسې دا ودونه ولې دونه ډېر کوئ هغه ول خو انځر لرو ماشاءالله ماشاءالله دا نو انځر چې دی ډېر بهترین او د قوت اصلي منبع ده او طبیعي شی دی یو خاص میوه ده او ټوله انډیا او نور اروپایي وادو ته روانه ده یعنې دغه انځر چې په کم قیمت موږ دلته ورکوو ورې د دغه په درې چنده قیمت یعنې هلته نه پیدا کېږي اوس که تاسو لیدلې په انډیا کې هغه یو څو افغانان دي خورا په دغه طبیعي میوه مشهوره شوي دي چې انځر هم ورته پراته دا سپین انځر دي ښه او کوچني هم دي در دې لږ ته کوچني دي خو سپین دي اصلي د انځرو 4 درجې دي سپین ژړ سره او تور اتور خو بیخي کښته درجه ده شمول د اتورې در ګردو یا اوله درجه سپین دي دوامې ژړ دي درېمې سور دی او څلورمې تور دی نو دا سپین دي دا هم اول سپین وه اوس ژړ بخونه سوي دي د دا څخه وروسته که بیا وخت پر تېر سي ګرمي پر راسي پسې سره کېږي بیا تورېږي پسې نو هغه تک سپین دي او ډېر تازه او نرم بهترین دا به د څه ښکال دي نو دا د څه ښکال دي دواړه د څه ښکال دي و د دغه هم اکثره لاډونه ما ترکیې ته واستوله نو ډېر ښه انځر دي ښه دی سمین صاحب دغه ته نو زما ضرورت دی ورته نو او څه ښکال ارزان هم وه دوستانو دا مو انځر مو راسره وکتله دا یو بل شی دوستانو زما دپاره ډېر جالب دا شی دی بیا وروسته بېرته مې فکر وکړ چې دا خو نو جالبوالی ځکه نه دی چې دا د انجینر صاحب مسلک دی انجینر صاحب نو د زراعت د برخې انجینري ویلې ده انجینر صاحب د دغه په اړه معلومات راکړه خوراکي شیان خو ډېر دوستانو ته ښکاره کړل هغه ملګري کله کله متل کې وایي د کلال په کور کې روغه کوزه نه وي خو زه هغه رقم نه نو دا چې زما مسلک زراعت دی نو انډور او آوټډور پلانټس دواړه شته یا بوټي دا ګوره ته چې پلاستیکي دی دا انډور بوټي دی یا داخلي بوټي دی چې په داخل د دفتر خونې کور هر ځای کې تشناب کې لا هم ایښول کېږي د خارجي تشنابونه وګورئ خورا ډېر ښایسته کړي دا بوټي ایښي موږ داسې فکر کوو چې دا پلاستیکي دي لیکن هغه اصلا طبیعي دې ته ربړ پلانټ وایي یا د ربړ بوټي دا موږ تاسې چې کوم ربړونه کشکان ټوپان دا شان وینو هغه د دې د اصلي بوټي څخه جوړېږي چې هغه بوټي بیا ځنګلي بوټي دی او دا چې دی دا زینتي دی هغه ډېره غټه درخته ده د هغه څخه داسې شیره اخیستل کېږي لکه د تریاکو د نورو شیانو څخه نه زخمي کېږي بیا هغه شیره ورته کوي دا شیره بیا په کارخانو کې په غالبو کې اچوي د غالب څخه وروسته بیا د هغه څخه تختونه جوړوي او بیا وروسته ربړ ځینې جوړېږي په کارخانو کې پروسس کېږي خو دا زینتي شکل دی تاسې وګورئ ډېر طبیعي او داسې ډبل پوست هم دی او لمر هم نه غواړي بله ځانګړتیا دا ده په هفته کې یو وارې اوبه غواړي ښه ماشاءالله انجینر صاحب دا خو نو تر ټولو غټ ګل دی د دې قیمت په سوغات برانډ کې په څو دی دا خو نو کې خرڅونه ګوره نو دا نو دې قیمتونه بیخي لوړ دي یعنې کابل او نورو ځایو کې هلته دفتري خلک یې زیات استفاده کوي تر 2,500 افغانۍ 3,000 افغانۍ یو بوټي دا چې زه مسلکي یم سوغات برانډ کې پروت دی نو قیمت یې وپوښته نو دا د رانیولو شی نه دی دوستانو دغه یې کوچني دي ګوره دا یې کوچني دي هغه یې غټ دي دا یې کوچني دي دا بیا هم غټېږي نو دا به بېرته غټېږي کرار د خیر حسن دا بیا الویرا ده دا الویرا ده هغه ډېر اعلانونه چې موږ اورېدل ډېره مننه دوستانو چې تر دا وخته په سوغات ګروپ کې راسره واست د سوغات ګروپ برانډ ټوله
هغه برانډ شیان یې موږ تاسو ته درښکاره کړل خو کوم شیان چې موږ نه دي درښکاره کړي هغه هم برانډ یو شی به زه درته وایم څرک صاحب بیا خلک شکایت کوي وایي نمبر مو نه دي ذکر کړی 0 دا زموږ تماس او د واتساپ شمیره ده او پته مو زوړ ګمرک اتحاد مارکیټ دغه شاته دوام و دریم دکان دی او که مو کورو ته شیان غوښتله زنګ ورته راوایي هلته یې ډیلیوري سیسټم لري ډېره مننه قدرمنو ملګرو چې تر دا وخته راسره واست او انجینر صاحب ستا هم کور ودان چې پوره برانډ موږ ته په ډېرو لنډو شیبو کې ستاسې کور ودان همیشه دي سوغات ګروپ او د سوغات ګروپ کاري سټاف نو موږ به ځو چیرې ځې مسلمان موږ به نو دوستانو سره مو ژمنه کړې ده چې د اختر پرې موږ دوی ته کندهار وښکاره کړو او په ضمن کې د اختر پرې مو د دوی سره د ډېرو پروګرامو ژمنه کړې ده موږ به پر نورو پروګرامو باندې هم کار وکړو نسته چیرې چې پرېږدمه راغلی سوغات ګروپ ته په سوغات برانډ ځای کې ولاړ یې د سوغات برانډ عطرونه ویني او ته زما څخه بې سوغاته ځې چیرې چې پرېږدم یو شی در جوړومه ستا او د سیمین صاحب دپاره دا د سوغات طرفه یو خاص سوغات دی نو دوستانو انجینر صاحب د سوغات ژمنه راسره وکړله چې چې راته جوړه انجینر صاحب سوغات زه چې واریان کړلو د جانان نوم خو راته بالا کېږي په بازار کې هر یو وایي جانان دا بیا زموږ د سوغات جانان دی چې جانان کېدلې ما څه کړي وایي ما ته جانان ووایه ډېره مننه جانان سپورټ در جوړوم یو خاص جانان سپورټ خلکو به هر رقم جانان سپورټ لیدلی لیکن د سوغات په رقم به یې نه لیدلی دا زموږ یو خاص برانډ دی انشاءالله اوس ستاسو دپاره بیا سپیشل در جوړوم ډېره مننه دوستانو ما د پروګرام په پیل کې د انجینر صاحب څخه دغه شی پر کالو باندې داسې کوي ډېر جالب نو هغه زما ډېرې حیرانتیا ته به دې بوی ډېر خوندور و ډېر خاص بوی و هغه زما ډېره حیرانتیا ته یې لکه چې زما خیال په هغه حیرانتیا په سبب یې راځي یا سوغات چې هر څوک راځي انشاءالله د سوغات نه سره تاسو به بیخي نه سي رسېدلی راځو جانان سپورټ عطر دلته اچوو ښه د خیر سره انجینر صاحب دا فارموله یو څوک تر څه زده نه کړي زده دي کې موږ په نیت کې ډېر صفا یو ښه موږ په دې خوشحاله چې مسلمان زموږ څخه یو څه زده کړي ښه او هغه بیا سبا نور خلکو ته په ښه کیفیت کې وړاندې کړي انشاءالله دا به زموږ له طرفه یو خیر وي نو ملګرو انجینر صاحب زموږ دپاره جانان اماده کړي د خیره دا بیا د سوغات چاته د سوغات جانان دی او دا خاص جانان دی نو انجینر صاحب پر موږ باندې پیرزوینه لري کور یې ودان دا یو خاصه فارموله درته جوړوم د خیر سره په جانان کې بس نه دا دوستان دا فارموله درڅخه که هغه په هغه اړه ته مشکل نه لري یا ما مخکې هم درته ویله زه بدنیتي نه لرم او خوشحاله یم چې یو څوک زموږ د فارمولې څخه استفاده وکړي او نور مسلمانانو ته دغه شی ورسوي او خپله ګټه هم پر وکړي مناسبه ګټه نه داسې ډېره نو انشاءالله دا به داسې یو شی درته جوړ کړم اکثره خلک به حتما ستاسو څخه پوښتنه کوي چې څه شی مو کار کړی دا خو د سترګو دوا جوړ دا د سترګو چکک دی دا بیا د عطر چکک دی دا نو بیا اوس انشاءالله درته پخوم ښه ماشاءالله ماشاءالله دا میکسینګ چې بیا ښه منظم وسي دا دغه د انجینر صاحب دا او ګرمي ده دا اوس دا یخ ګرمي ده دا یخ بیا نو ګوره د جانان سپورټ د طرفه کېږي خاص لیمو سپرایټ او دا اوس ما دا هغه ته ویل چې کرار انجینر صاحب داسې نه د دې پر ځای چې کار کوي دا ورسره تړلې دی داسې یو احساس دی بیخي سړی واورده کېږي چې وایي خورم به وي څښمه داسې دی طبیعت یو ډول رسته کې انجینر صاحب پر موږ تاسې خو دا روژې تېرې سوي دي هر شي ته مو هوا کېږي بالکل نو دوستانو تاسې وینئ چې انجینر صاحب زموږ دپاره د سوغات ګروپ هغه برانډ اماده کوي چې د جانان په نوم دی اوس نو انجینر صاحب دا به د ټولو ملګرو دپاره خاص جنس اماده کوي نه ټولو ملګرو ته خاص جنس اماده کوو خو دغه دی داسې دی کیفیت او قیمت فرق کوي که څوک غواړي ارزانه شی هغه هم ورته جوړوو خو زموږ یو عادت دا دی تر ډېرې اندازې پورې بې کیفیته شی نه جوړوو با کیفیته شی په دې جوړو مشتري ته هم وایي چې وروره ته 100 افغانۍ پر ورکوې 100 پر ورکوې یو نیم سل پر ورکوې برانډ شی یو 500 پر ورکوې 600 پر ورکوې نو پیسې ورکوې باید پر سم شی ورکوې سبا به موږ ته دعا وکړي هم به زموږ څخه خوشحاله هم به نور مشتریان راولي هم به نور مشتریان په ضمن کې به زموږ رنګ هم ښه سي او خلک به پوه سي چې موږ څونه په لوړ کیفیت
عطر جوړو. بالکل دا نو د عطر به زه سره دا به ډېرې ما ته راکالش که څه یا نو دا خو بیا فارموله خرابېږي. دا د مساوي والا باید سره برابر یې. ګوره اوس مساوي شوله، بیا دې ته نور خپل مواد ورلوېږي چې ښه سم شی راسي. یار انجینر صاحب دغه بوتلان چې ما ته هم یو څو دانې راکړې ما به کور جوړولی. دا خو نو انشاءالله یو وخت به ترتیب تر جوړ کړو خیر سره. خو یو شی دی هر څوک یې نسي جوړولی. خوله د ملا عثمان غواړي. خوله د ملا عثمان غواړي رښتیا. دا به ښه دی. موږ به پر یادوئ سوغات ګروپ هر وخت پر یادېږي چې زموږ پر ډېرې شیان انجینر صاحب تاسې یادوو. سوغات ګروپ واقعیت هم یو برانډ دی. د سوغات ګروپ د اجناسو څخه څوک ځان برخمن کوي. تمایز لسپوڼې راوړه. دا لاس واو دا خو دا ډېر ښایسته. څنګه دی؟ څنګه احساس کوې؟ ډېر ښایسته، ډېر خوندور. ما دپاره مه وایه، د مشتریانو دپاره وایه. ډېر یاره جذابۍ تر تاسې ته رسېدلی دوستانو. اوس به مو وختي له درستولې. نو دا یو کوچنۍ تحفه ده او کوچنۍ سوغات یې خاص د سوغات په طرفه په ډېر څه به یې قبلوي. ډېره زیاته مننه انجینر صاحب. که څه هم دا ډېر کوچنۍ تحفه ده خو زموږ څخه به یې پر ډېر څه قبلوي. دا هم زموږ د سوغات برانډ یو خاص پیکینګ دی. نو دا په جیب کې هم استفاده کولی شئ او په ضمن کې په کور کې هم ایښولی شئ. نو انشاءالله ډېره ښه استفاده ځینې کېږي. ډېره زیاته مننه دا د سیمین صاحب دی. دا هم نو زموږ سوغات جانان سپورټس جوړ شو د دې خوشبویي. نو انشاءالله چې تر دا خیر د لیدونکو لپاره به یو څوک فشار و چې ور ورسېږي. پر دوی باندې ووه، پر دوی باندې ودرېږه. مننه خیر یې. نو ګرانو لیدونکو په دې خاطر مې وغوښتل چې زه په پروګرام کې ځان راګډ کړم چې د انجینر صاحب څخه د تحفې مننه وکړم. زما خو خبرې مې په پروګرام په مابینځ کې چې سر الف ورته په سر کې چې دغه عطر یې وولله زه پوه شولم چې خدایه دغه عطر به د خیره زه خامخا ځینې اخلم. هغه د انجینر صاحب کور ودان ګفټ یې راکړي. انجینر صاحب ډېره مننه. انشاءالله اوسئ. انشاءالله ډېر ښایسته بوی یې ځکه چې د ډېرو هغه ستروس کورنۍ د میوو څخه بویونه راولاړېږي نه خلک یې خوښوي. بلکل دوبی هم را روان دي. دوبی را روان دي. نو ستا څخه ډېره مننه انجینر صاحب. ځانګړی مناسب کوم چې اول په مرکې و بلاک طرف سره حاضر شولاست چې سوغات ګروپ باندې مو پروګرام جوړ کړي. پسې د څرک صاحب څخه مننه. ستا کور ودان د یوټیوب چینل د یاسمین میډیا یوټیوب چینل د لیدونکو کور ودان او ډېره خاصه مننه او پیرزوینه بیا د انجینر صاحب څخه. ډېره مننه. سلامت اوسئ. خدای مار کله راوله. سلامت اوسئ. ډېره مننه. ډېره زیاته. قدرمنو اورېدونکو در اختره را سره پاتې شئ. نور پروګرامونه هم لرو.